بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسفزی یم، ستاسو په چوپړ کې د T-SQL روزنیز کورس لپاره ښوونکی یم. T-SQL د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا رامنځته شوې ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافټ سیکویل سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافټ لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنسټریټور، مایکروسافټ ایکسل آفیس سپیشلیست او مایکروسافټ ورد آفیس سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم 2 سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي چې ITF سرټیفاید، A+ سرټیفاید. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلومات تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 20 کاله کاري تجربه لرم. په پښتو ژبه د T-SQL پرمختللی او مسلکي روزنیز کورس MS SQL سرور یا سیکویل سرور څه شی دی؟ سیکویل سرور د ریلیشنل ډیټابیس د مدیریت سیستم دی چې مخفف یې RDBMS دی. RDBMS د دې معنا یا د چی مخفف دی؟ ریلیشنل R ریلیشنل D ډیټابیس M منیجمنت S سیستم. ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا رامنځته شوی او د بیلابیلو ادارو لخوا د معلوماتو زیرمه کولو، د ډیټا محفوظ ساتلو، د ډیټا تحلیل او تجزیه او د معلوماتو راپور جوړولو لپاره کارول کیږي. دغه سافټویر یا پوسټکالی د سرور یا مرکزی معلوماتو زیرمه‌ځای په توګه کار کوي چې په یو وخت کې میلیونونه کارکوونکي پکې کار کولی شي. د معلوماتو امنیت کچه یې ډیره لوړه ده. په اسانۍ سره هیڅوک هم نشي کولی چې معلومات ته لاسرسی پیدا کړي. مایکروسافټ سیکویل سرور د سوداګریزو او نورو ادارو لپاره خورا کار ډیر اسانه کړی دی. د مخه به معلومات د هارد کاپي یا په ورقو کې ساتل کېدل، خو اوس معلومات په برېښنایي ډول سره زیرمه کیږي او د انټرنیټ په مټ باندې د نړۍ د هر کونج څخه خپل د ډیټا سرور یا د معلوماتو مرکزی زیرمه‌ځای څخه خپل د اړتیا وړ معلومات ته لاسرسی پیدا کولی شي. د یادولو وړ ده چې سیکویل سرور پوسټکالی یا سیکویل سرور پروګرام یا سافټویر په خپله ډیټابیس نه دی، بلکې د ډیټابیس د جوړولو او زیرمه کولو سافټویر دی چې تاسو په دې کې کولی شئ د یو څخه زیات ډیټابیسونه د خپل اړتیا سره سم جوړ کړئ او خپل هدف لپاره یې وکاروئ. ډیټابیس څه شی دی؟ د ډیټا په منظم شکل جوړښت او په کمپیوټر سیستم کې په برېښنایي ډول سره زیرمه کول عبارت د ډیټابیس څخه دی. ډیټابیس معمولا د ډیټابیس د مدیریت سیستم یا DBMS لخوا کنټرول کیږي. DBMS یا DB ډیټابیس M منیجمنت S سیستم. هر کله چې کارونکي د معلوماتو غوښتنه کوي نو د دوی غوښتنه لومړی سیکویل سرور سافټویر ته ورځي، بیا د کارونکي غوښتنې سره سم بیرته ځواب ورکوي. څه ځواب ورکوي؟ سیکویل سرور. سیکویل سرور د ډیټابیس نه کوم معلومات چې کارونکي غوښتي دي یا کوم کوئري چې رن کړې ده نو همغه معلومات بیرته اند یوزر یا کارونکي ته ورکوي. کارونکي په مستقیم ډول د ډیټابیس سره په اړیکه کې کېدلی نشي، نو لومړی به څه کوي؟ سیکویل سرور ته به ځي، بیا به پس هغې نه څه کوي؟ ډیټابیس به اوپن کیږي.
ډیټابیس په منظم ډول او د ډیټا بیس جوړښت سره سم معلومات په بیلابیلو اړوندو ټیبلونو کې زیرمه کوي او د غیر مجاز لاسرسي یا د بیواکه کارونکو د لاسرسي څخه مخنیوی کوي. ډیټابیس په خپله مثال یو کانټینر غوندې دی چې مثال په دې کې معلومات په منظم شکل سره په بیلابیلو ټیبلونو کې ځای په ځای کیږي. موږ دلته ویل چې RDBMS ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم مثال په بیلابیل ټیبلونو کې ریلیشن په خپله چې ته وایي ټیبل ته ټیبل یا ریلیشن دا چې دی یو شان دغه دی سره اصطلاحات دي سره. راځو د ډیټابیس پروګرامونه باندې لږ رڼا اچوو. لومړی مثال بیلابیل د ډیټابیس ډیر زیات د ډیټابیس پروګرامونه نن ورځ په تجارت کې یا په دې نړۍ کې شتون لري چې د دې څخه مهم چې دی اوریکل دی، مایکروسافت سکیول سرور دی. اوریکل ډیر قوي سکیورټي لري، مایکروسافت سکیول سرور هم قوي سکیورټي لري. پوست ګری سکیول دی مثال چې دا هم اوپن سورس دی او تاسو کولای شئ چې مثال په وړیا توګه دا وکاروئ. مای سکیول دی، سایبیکس دی، آی بی ام ډي بي 2 دی. مثال دغه سافټویر دی چې دا ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی، لکه مایکروسافت اکسس دی، ام اس اکسس دا هم د ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم څخه د جملو څخه دی. دلته راځو اسکیول سرور چې د ډیره قوي سکیورټي لري. مثال ډاټا کله چې تاسو ډاټا سټور کوئ نو دا په خپله ډیر قوي سکیورټي لري، بل څوک مثال بدون د یوزر او پاسورد څخه څوک ور داخلېدی نشي او دغه ته مثال ډیټابیس ته لاسرسی پیدا کولی نشي. نو زیاتره اوس په مارکیټ کې اوریکل مثال زما په نظر باندې لومړی دغه لري، ورپسې سکیول سرور او نور اوپن سورس پروګرامونه لکه پوست ګری سیکوال دا چې دی هم په مارکیټ کې زیات کارول کیږي. راځو په خپله موږ ویل چې په خپله اسکیول سرور چې دی د ډیټابیس جوړولو پروګرام دی. مثال تاسو کولی شئ چې مختلف ډیټابیسونه پکې جوړ کړئ یا مختلف کولی شئ چې په یو کمپیوټر کې مختلف انسټنس یا سرورونه انسټال کړئ. دلته راځو که دلته تاسو وګورئ دا د اسکیول سرور پروګرام دی یا منیجمنت سټوډیو ده چې مثال دلته تاسو ته ښایي چې دا مثال ډیټابیسونه دي، دا سیستم ډیټابیسونه دي. مثال ګوره دا څلور سیستم ډیټابیسونه دي. دغه په دې شکل چې دي په دې اسکیول سرور کې چې هر وخت تاسو په دې شکل ګورئ مثال دا چې دي دا ډیټابیسونه دي، یعنی دا آیکونونه دا انځور نښې چې ګورئ دا د ډیټابیس په معنا دي، یعنی دا تاسو دا در په ګوته کوي چې مثال دا ډیټابیس دی. دغه ډیټابیسونه چې دي مثال دا یوزر په مرسته جوړ شوي، دا چې د سیستم د سیستم ډیټابیسونه چې دا ټول اسکیول سرور سیستم د دې په واسطه باندې تنظیم کیږي. راځو ټیبل څه دی؟ ټیبل د ډیټابیس د بنسټیزو اجزاو څخه ده چې په دې کې ډیټا یا معلومات د قطارونو او کالمونو یا ستونونو په څیر په منظم ډول زیرمه یا ذخیره کیږي. کله چې کارونکي خپل د اړتیا وړ معلومات د راپور لپاره راخلي نو دوی د ویو یا کوئري په مرسته بیلابیلو ټیبلونه لینک کوي او معلومات ترېنه راکاږي. ټیبل په خپله دغه شکل لري، ټبلر شکل لري. مثال په دې کې معلومات څه کې زیرمه کیږي، دې ته چې وایي ستون یا کالم وایي یا فیلډ ورته وایي که نه. موږ چې هر کله چې بیا تاسو ته ورکېږي چې مثال دغه فیلډ اډ کا یا دغه فیلډ ته دغه ډیټا ټایپ په نښه کا نو دا په دې معنا ده چې مثال دا فیلډ دی. مثال په دې ته د ستون ته دې ته کالم ته فیلډ وایي. دې ته چې وایي را وایي د فیلډونو مجموعې ته چې وایي مثال دې ته را وایي چې مثال په دې یا قطار وایي. مثال په دې شکل سره تاسو معلومات ګورئ. په خپله دې ټول ټیبل ته چې وایي مثال ته ګوره ټیبل ته ټیبل اور ریلیشن دې ته مونږ چې څه وخت وایو چې ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم، یعنی په دې کې ډیر زیات ټیبلونه بیل ار معلومات هره کټګوري په خپل ټیبل کې ځای په ځای کیږي او بیا د کوئري په واسطه سره دا ټیبلونه یو ځای کیږي او راپور ترېنه جوړیږي. په دې فیلډ ته کالم
او یا کټګوري هم ویل کیږي. دا ټیبلونه د ګوره دې ته هر یو ته ټیبل هم ویلی شي او ریلیشن هم ویلی شي. کله چې مثال دغه ریلیشن شیپ دی، مثال دا ټیبل د دې سره لینک شوی، دا ټیبل د دې سره لینک شوی، دا ټیبل د دې سره لینک شوی، بالاخره دا د کویري په واسطه لینک شوي دي یا د ویو په ویو کې دغه شوي دي، یو ځای شوي دي او د یو راپور د اخیستلو لپاره بېلابېل فیلډونه، مثال یو فیلډ د دې نه یا 10 فیلډ د دې نه 15 د دې نه یو د دې نه د کوم د خپل اړتیا وړ فیلډونه د دې نه سلیکټ کوي یا راخلي او یو راپور ترېنه جوړوي. په زیاتره په ایم اس اکسس کې مونږ مثال کله چې دغسې یو ټیبلونه سره یو ځای کوو هغې ته موږ کویري وایو، خو په اس کیو سرور کې موږ ورته ویو وایو. کویري هغه کوډ ته ویل کېږي چې مثال کله چې د اس کیو ایل سنټکس لیکي هغې ته څه ویل کېږي؟ کویري. تاسو کولی شئ چې کویري د معلوماتو د راڅرګندولو لپاره، کویري د معلوماتو کې د بدلون لپاره، کویري د ټیبل څخه د معلوماتو د منځه وړلو لپاره وکاروئ. راځو اس کیو ایل سرور ډیټا ټایپ ته. دلته بیلابیل په اس کیو ایل سرور 2022 کې بیلابیل ډیټا ټایپونه دي چې مثال تاسو ترېنه ګټه اخیستلی شئ. اپراکس نومریک په دې کې فلاټ، ریل او باینري سټرینګ مثال دغه ډیټا ټایپونه دي پکې، او کریکټر سټرینګ په دې شکل سره دا ډیټا ټایپونه دي چې ډیټا ټایم دا لاندې ډیټا ټایپ دی، یونیکوډ کریکټر سټرینګ انچار انټکس ان وارچار. دا ټکسټ ډیټا ټایپونه دي چې زیاتره موږ د دې څخه کار اخلو کله چې موږ پښتو، دري، عربي یونیکوډ دغه کاروو، نو په دې موږ د دې ډیټا ټایپونو څخه کار اخلو. ډیټا ټایپونه په عموما کې تقریبا 4 کټګوري کې راځي. نومریک مثال دا چې نمبر سټور کوي چې مثال هغه که ډیسیمل وي، که اشاریه ولري هغه نمبر هم سټور کوي، او که فکس نمبر یا انټیجر وي هغه نمبر سټور کوي. کریکټر مثال دا مثال ټکس او داسې نور کریکټر سپیشل کریکټر سره څه کوي؟ سټور کوي. ډیټ چې دی ډیټا ټایپ چې دی دا ډیټ او ټایم ویلو دا څه کوي؟ سټور کوي. ادر ټایپ کوم یو چې په دې دریو کې نه دي کور شوي یا نه دي راغلي هغه په ادر کې راځي، چې مثال دلته ادر کارسر دی، مثال دغه اس کیو ایل ویرنټ دی، سپیشل جیومټري ټایپ دی، ټیبل دی، دا نور د ټایپونه دي په دې باندې وګورئ او مثال خپل ځان پرې پوه کړئ. لیدو دپاره یا د ډیټا ټایپ د وضاحت دپاره چې ځان د پوهولو دپاره په ګوګل کې ولیکئ چې مثال مایکروسافټ لرنینګ ډیټا ټایپ. راځئ په دې کې مثال دلته راځئ ډیټا ټایپ په دې باندې کلیک وکړئ. دلته چې راشئ تاسو به دا اوپن شي. په دې کې تاسو کولی شئ چې د هر ډیټا ټایپ په اړه خپل معلومات ګورئ. دلته وارچر ماکس چې دا ټول نه زیات معلومات اخلي، لکه په دې شکل سره د هر ډیټا ټایپ چې دی دلته تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ او دلته وګورئ چې مثال کوم یو یا ان وارچر باندې کلیک وکړئ، نو دا ټول مثال د دې تشریح دا څومره سایز لري، دغه د یو نه تر دومره پورې مثال دغه کاراکټره یا په دې شکل سره دا ټوله تشریح دلته لیکل شوې ده. تاسو کولی شئ چې دغه د هر ډیټا ټایپ په اړه باندې په دې سایټ کې او یا په ګوګل کې نور معلومات را پیدا کړئ. ګوګل د ټولو نه ښه د زده کړې یا سرچ انجن دی چې تاسو کولی شئ چې مثال خپل د اړتیا وړ معلومات راغونډ کړئ او ځان پرې پوه کړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مې ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریکې کړئ. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته